په داسې حال کې چې په منځني ختیځ کې سیاسي او پوځي کړکېچونه مخ په زیاتېدو دي، اقتصادي فشار د ایران پر وړاندې د امریکا د نوې تګلارې په توګه مطرح شوی او امریکایي چارواکي دا لاره په اوسنیو شرایطو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د تسلیمولو لپاره تر ټولو غوره انتخاب بولي. د امریکي د ولسمشر مرستیال جي ډي وینس پر ایران اقتصادي فشار د دې لپاره اغیزمنه لار بولي چې تهران اټومي وسلو ته لاسرسي منع شي. د امریکي د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې هم پر ایران د لا زیاتو اقتصادي فشارونو د دوام غوښتنه کړې ده. It's always tough to predict that, and that's honestly not really our focus. زموږ اصلي تمرکز پر احتیا پر دې موضوع نه دی. هغوی تر ډیره سخت فشار لاندې دي. دغه فشار زموږ د موخو په ترلاسه کولو کې مرسته کوي چې هغه دا دی ډاډ ترلاسه شي چې هغوی اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. موږ یوازې هڅه کوو ډاډ ترلاسه کړو چې هغوی د خپل اټومي پروګرام د بیا جوړولو هڅه ونه کړي او دا کار دوامداره تعامل ته اړتیا لري. بل لوري ته د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره د جګړې په اړه له خپلې پرېکړې دفاع کړې او ویلي که اړتیا وه 100 ځله به یې همدا کار کړی وی. ټرمپ ایران په خراب وضعیت کې بولي او وایي دغه هیواد هغه پوځي توان له لاسه ورکړی چې 15 میاشتې مخکې درلود. د امریکې ولسمشر له ایران سره د هوکړې په اړه ویلي چې دا کار ستونزمن دی ځکه د ده په وینا په اسلامي جمهوریت کې واحد رهبري نشته. د امریکې د خزانې وزیر بیا له ایران سره د هر ډول اړیکو ساتل د هغو هیوادونو د اقتصادي سقوط لامل بللی چې له تهران سره اړیکې لري او هغوی د اعظمي اقتصادي فشار له دوام څخه خبرداری ورکړی دی. And if you insist on doing business with له تهران سره هر ډول پاتې اړیکې به یو هیواد په چټکۍ سره د اقتصادي سقوط پر لور بوځي که دغه اړیکې قصدي وي او که په ناپوهۍ رامنځته شوي وي. په همدې حال کې ایرانیانو د ټرمپ د ګواښونو پر وړاندې د بشپړ چمتووالي خبره کوي. په دې وروستیو کې د ایران د پوځ د عقیدتي سیاسي سازمان مشر ویلي چې د اسلامي جمهوریت د ساتنې لپاره باید له خپل ژوند مال او حتی که اړتیا وي له خپل حیثیت څخه هم تیر شو. د بله خوا د امریکې له لورې پر ایران اقتصادي فشارونو اندېښنې هم زیاتې کړي. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر غلیواف په بغداد کې د ایراني او عراقي اقتصادي فعالینو په غونډه کې ویلي چې له مالي راکړې ورکړې اقتصادي ودې او ملي تولید پرته د ایران پوځي ځواک دوام نشي کولای. آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها دیگه دیدن در حوزه جنگ سخت نظامی از پس ایران و عراق بر نمیاد. رفتن تو جنگ شناختی و جنگ اقتصادی. امروز میشه تبادل ارزی کرد و زد تو دهن ارز جهانروای آمریکایی. دیگه گذشت اون زمانی که سیطره آمریکا بر همه جا باشه. ویل کېږي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان او د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون به د یکشنبې په ورځ په پاریس کې سره وګوري او د اقتصادي همکاریو او په منځني ختیځ کې د ثبات د بیرته ټینګولو پر لارو چارو به خبرې وکړي. دواړه مشران به د لومړي ځل لپاره د فرانسې او سعودي عربستان د ستراتیژیکو مشارکت شورا غونډه هم ترسره کړي. د مزار شریف ښاروالۍ ریاست چارواکي په دغه ښار کې د 14.5 میلیون افغانیو په ارزښت د یو اوبو لښتۍ د جوړولو د چارو له پیل خبر ورکوي. دوی وایي د دې پروژې موخه د سطحي اوبو د مدیریت ښه کول او د بارانونو پر مهال په سړکونو او کوڅو کې د اوبو له ډنډېدو او ډکېدو مخنیوی دی. د باران او واورې د اوبو سم مدیریت د ښاري مدیریت له مهمو اړتیاو څخه ګڼل کیږي ځکه د
اوبو سطحه راټولیدل د خلکو د تګ راتګ د ستونزو ترڅنګ سړکونه او نور ښاري بنسټونو ته هم زیان رسولی شي. د مزار شریف ښاروالۍ ریاست د دغو ستونزو د کمولو په موخه د اوبو لښتۍ د جوړولو چارې پیل کړي چې له 1800 څخه زیات اوږدوالی لري او د جوړولو لګښت یې 14.5 میلیونه افغانۍ دی. د یادې ادارې مسؤلین وایي د دې کانال له بشپړېدو سره به د اوبو د سطحې د لیږد بهیر ښه شي او په سړکونو او کوڅو کې به د اوبو له راټولېدو مخنیوی وشي. امروز ما شما که در ساحه نای پنجم شهر مزار شریف موقعیت داریم شاهد یک افتتاح کانال هستیم که کانالی که قبل اینجا ساخته شده بود. این کانال خرد بود، گنجایش عبوری این آب را نداشت. شهرواری مزار شریف تصمیم گرفت که یک کانال یکی در یک ساخته شود که 1 متر ارتفاعش و 1 متر عرض این کانال باشه. از بودجه انکشافی شهرواری مزار شریف ساخته میشه. معیارهایی که از طرف اداره شهرواری گفته میشه، نرم‌های انجینری و استانداردهایی که هست، ما ان شاء الله ایره به پای اکمال برسانیم. له بله خوا د مزار شریف ښار یو شمېر اوسېدونکي هم د اوبو لښتۍ جوړول د سړکونو د تخریب او ښاري بنسټونو ته د زیان رسېدو په مخنیوي کې اغېزمن بولي. دوی د دې پروژو هرکلی کوي او له ښاریانو غواړي چې د کانالونو ساتنې، څارنې او منظمې پاککارۍ ته پاملرنه وکړي. دوی همداراز په ښار کې د ورته نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. ما جور میشه، کلان میشه، یکی در یک کانال ترمیم میشه. ما خیلی خرسند هستیم که خصوصا از شهروال صاحب عامر صاحبای ماموریت شهرواری و نایب پنجم رئیس صاحب نایب پنجم ما خرسند هستیم که همین یک پروژه را آوردن و بازسازی میشه و دوباره ما از این مشکلات مرفوع میشیم. آدرس سیل یا آبهای به اصلاح اضافی شهر که از بالای شهر می آمد متضرر بودن. انشالله که با افر همی کانال یا ساختن همی کانال مشکلات مردم در این قسمت رفع خواهد شد و مردم ناحیه 5 انشالله سپاسگزار شهرولی و مردم خود خواهد بودن. د یادونه ورده چې د اوبو لښتیو منظم ساتنه او پاککارۍ د دغو تاسیساتو د اغیزمنتیا او اوږدمهاله دوام لپاره ډیر اهمیت لري. یوې خیري بنسټ د هیواد په شمال ختیځ زون کې له 6,000 اړمنو او راستنېدونکو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې وکړي. د دغه خیري بنسټ مسؤلین وایي په دغو مرستو کې اوړه، وریجې او غوړي شامل دي چې د بغلان، بدخشان، تخار او کندوز ولایتونو اړمنو او راستنېدونکو کورنیو ته ویشل شوي دي. د دغه خیري بنسټ مسؤلین وایي د اړمنو کورنیو د مرستې لړۍ به دوام ولري او هڅه کیږي چې په راتلونکو پروګرامونو کې لا ډېرو کورنیو ته هم مرستې ورسیږي. تخار، پلخمری، قندوز بیشتر از 2,500 مواد توزیع نمودیم و در بدخشان هم همین اکنون که میبینین بیشتر از 2,000 تقریبا 2,500 مواد غذایی به مستحقین توزیع میکنیم. د مرستو یو شمېر ترلاسه کوونکي وایي ترلاسه شوې مرستې د دوی د کورنیو د ټولو اړتیاوو د پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. دوی له خیره او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د خوراکي توکو ترڅنګ له اړمنو کورنۍ سره نورې مرستې هم وکړي. مهاجر ایران هستیم. ما در اینجا آمدیم این کمک‌ها مستفید شدیم. این کمک‌ها به ما بسنده نیست. باید این کمک‌ها بیشتر صورت بگیره که ما مردم مهاجر فعلا خانه نداریم، مهاجر هستیم. باید زیادتر کمک شود که ما این مستفید شویم. بسیار یک کمک خوب است از قبیل آرد، یک بوجی آرد است، یک بوجی مکرومی است و روغن است، یک لوبیا است. بسیار خوشحال هستیم که ما این کمک ها را امروز به دست آوردیم. دغه مرستې په داسې حال کې ویشل کیږي چې په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او اړمنو کورنیو د شمېر له زیاتېدو سره ډیری کورنۍ د لومړنیو خوراکي توکو د برابرولو لپاره د خیریه او مرستندویو بنسټونو مرستو ته اړ دي.